अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو نوي ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه در سره شریک کوم چې د ایران سره تعلق لرونکی چې کوم یو ځوان په سعودي کې د یو ډرایوینګ کار به کولو او ګاډی به چلولو، هغه نن د ګاډي اکسیډنټ یې وکړو او وفات شول. او دا اکسیډنټ ولې وکړو او د اصل وجه څه وه، مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. زموږ ویډیو در سره پوره په پوره وګورئ چې مکمل معلومات ترې حاصل کړئ. مرګرو ویډیو کتلو مخکې که تاسو زموږ په چینل نوي وئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې. مرګرو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغله. د تیرا سره تعلق لرونکی یو ځوان چې په سعودي کې اکسیډنټ کړی دی او وفات شول. نو دا د مرګرو دا ظاهره کړې دی چې دا سبا کار ته روان و چې د هغې په وجه د خوب پوره نه و کړی. نو د باندې سترګې پټې وې، خو ده ته مونږ ووایي چې مزه خو به دا روان شو لاړل کار ته، ځکه چې دا خو ردي مزدوري ده، دا کار کول غواړي. د هغې نه بعد چې دا کار ته لاړل او دا په ګاډي کې خوبولی شوی دی او د شوی دی. د هغې نه بعد د ګاډی جنګولی دی فټپات باندې او ګاډی په دوه سایډه اړېدلی دی، بل سایډ ته اړېدلی دی. د هغې نه بعد د ګاډی هم ډېر خراب شوی دی او د قسم پکې وفات شو چې د هغې نه بعد کور ته اطلاع راوړه چې آیا تاسو چې کوم ځوان سعودي کې و هغه وفات شو د ګاډي په اکسیډنټ. او مرګرو بیا یې پاکستان ته راوړل. ډېر افسوس او د دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی مرګرو، ځکه چې د دوی کور واره باندې مزنګې تېرېږي او ټول اختر یې پرې ګډوډ کړل. ځکه چې یو ښایسته ځوان چې د اختر په ورځو کې د کور نه لاړ شي نو دا ډېر د افسوس او د خفګان مقام دی. مرګرو نورې ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. وسلام، ډېره مننه، شکریه.